د نن ورځې درې مهم خبرونه. کندهار کې موټر یو ترافیک وهلی او ځای پر ځای شهید شوی دی. روسي جنرال احمد شاه مسعود وفادار ملګری و. بل دا چې طالبان وایي تیر کال کې مو کونډو یتیمانو او معلولینو ته 2.5 میلیارد افغانۍ ویشلي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پامه کوئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. راپورونه وایي د کندهار ښار په 5مه حوزه کې یو مازدا موټر ترافیک وهلی او له امله یې دغه ترافیک ځای پر ځای وژل شوی دی. دغه پیښه د پنجشنبې ورځې غرمه مهال رامنځته شوې او د احسان الله په نوم ترافیک پکې خپل ژوند بایللی دی. د پیښې عامل نیول شوی دی. د سلواغې شپږیشتمه یا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو عمومي قومندان جنرال بوریس ګروموف تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي روسیې له قومندان احمد شاه مسعود سره نږدې اړیکې لرلې او په خبره یې ښاغلي مسعود د خبرې سړی و او کله به یې هم چې ژمنه وکړه نو په هغې به درېده. نوموړي زیاته کړې افغانستان څخه د روسیې ځواکونو تر وتلو وړاندې له مسعود سره پنجشیر کې لیدلي وو او ورسره یې پټې اړیکې ساتلې وې. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي یادې کټګورۍ ته تیر کال په ټول افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې ویشلې دي. د دې وزارت د ویان مفتي فیصل خاموش د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي په ټول هیواد کې 614,910 تنه د یادې کټګورۍ کسان ورسره ثبت دي. په دغو کې 115,701 تنه معلولین، 348,000 او 449 تنه یتیمان او 90,615 کونډې ثبت او راجستر دي. خو نوموړي دغه وضاحت نه دی ورکړی چې دغه کسان د تیر جګړو قربانیان هم دي او که یوازې د دې ډلې مربوط دي. دا وې د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.